بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مخي خیبر پښتونخوا وزیر اعلی موصوف خان صاحب شکریہ ادا کوم هغه په یو غټ اعتماد په مو کړو د ډیډیک چرمن ګروپ شکریہ ادا کوم دا سره سره تاسو ټول مګرو شکریہ ادا کوم نن ودرته تور باندې موږ ډیډیک د اوفیس چې کوم اشاره جامون ورس تاسو شکریہ ادا کوم ټول مګرو عزتمندو تاسو په دغه زموږ خیبر پښتونخوا کې تیر زموږ حکومت راغلی او کافي حده پورې موږ په صحت او ایجوکیشن باندې کار کړی او څه داسې ډېرې منصوبې موږ نور هم روانې کړې وې چې هغه الحمدلله سر ته رسېدلي او سره روانې دي انشاءالله زموږ د خان صاحب چې کوم ویژن دی د هغې مطابق انشاءالله موږ چلیږو او د هغې هغه کوم اواز چې دی هغه موږ انشاءالله دلته د ځوانو تحصیلونو سره څه وو په دې به کار کوو د هغې سره سره بیا زه تحصیل درګۍ سره زما تعلق دی چونکې دا دفتر دا زمونږ په ډسټرکټ په سطحه دی انشاءالله چې د دې ځای د ځوانو تحصیل کومې مسلې دي کوم مسایل دي انشاءالله به ټول کار کوو او خپل کردار به پکې ادا کوو او زما څونه افسران دي هغو ته هم خواست کوم چې خپله ډیوټي خپل کار په خپل ټیم سره وکړي ځکه د ډیډیک چیرمین چې کوم ذمواري ده نو زه به هغه ذمواري بیا سرته رسوم چې فرض که څوک ډیوټي نه کوي یا نور خپلې ذمواري نه قبلوي نو هغه به ټیک ټاک د خلاف کاروایي کېږي په دغې به انشاءالله د چا سره سب رعایت نه کېږي ځکه چې مونږ فرض که څونه د ډپارټمنټ مشران دي یا نور دي هغو ته خپل د دې په سر تنخوا میلاوي خپل مراعات ورته میلاوي نو په کار دا دی چې یاره مونږ خپل ذمواري په خپل ځای مونږ سرته ورسو نو دا د هر چا چې کومه ذمواري دي انشاءالله په خپل ځای باندې کار کوي انشاءالله مونږ به د مرکڼ ضلعې د بهترۍ د آبادۍ سوچ کوو چې یاره دا مونږ په ترقۍ څنګه راوړو د دې د ښې سوچ کوو انشاءالله مونږ به په وړاندې مرکڼ ترقۍ سوچ کوو کوم مخ په وړاندې ځو د هغې سره سره زه به دا هم ووایم چې څومره زمونږ د آفیس باقاعده مونږ یو ټیم دی د مقررو چې یاره په هفته کې به یو ورځ به مونږ د دې لپاره مختص کوو او مونږ به باقاعده راسو دفتر کې به کینو د دې عوامو مسایل زموږ د افسرانو سره د دې عوامو څونه مسلې دي انشاءالله په هغې به مونږ فوري کار کوو او د عوامو د بهترۍ سوچ وکړو او دغه زموږ د خان صاحب ویژن دی او مونږ به هغه ویژن انشاءالله سرته رسو ځکه چې دا زموږ د ټولو یو اهم ذمواري مونږ ته راحواله کړې ده چې خان صاحب یو نمایندګي په هر ځای کې راغلی ده دا خان صاحب چې کوم ویژن دی انشاءالله هغه مونږ سرته رسو او هغې مونږ پوره کار کوو په اخر کې ستاسو د ټولو یو ځل بیا شکریه ادا کوم میډیا ملګرو زما د خپل
مؤسسون راغلي هغې سره څو ټول شکریه ده کوو چې دلته راغلي دي زموږ سره باید محفل کې ناست استاد د ټولو د دې شکریه ډېر مننه